السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. په دغه نوې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څرنګه کولی شو که چېرته زموږ په علاقه کې نیټورک کار کوي خو زموږ ټلیفون چاته نه پې کېږي، او یا هم کله چې ما په ډېرو موبایلونو کې دا ستونزه لیدلې، کله چې موبایل ته نوی سیم کارت ور واچوې نو شبکه یې رانیولې خو هغه ټلیفون چې کوم د هغه نه پیږي او یا هم نه پې کېږي، نه پې راځي. نو څرنګه کولی شو دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او څرنګه کولی شو دغه مشکل حل کړو. نو زه لومړي سر کې راځم تاسو ته یې ښیم چې دا ما په موبایل چې اوس دا ستونزه لري، زه اوس څرنګه کولی شم دا ستونزه حل کړم. فرض مثال زه اوس ډایلر ته رالم، دغه ته زنګ وهم، دغه د ملګرو نوټ رجسټریډ آن نیټورک. ګورئ ما نیټورک چې کوم ده هغه کار کوي، دلته تاسې وګورئ دا دواړه شبکې کار کوي. نو زه څرنګه کولی شم دا مشکل حل کړم او څرنګه کولی شم دا خپل سیم کارت موبایل کې راجستر کړم. نو د دغه لپاره که تاسې غواړئ چې دا طریقه ښه زده کړئ نو باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. په لومړي سر کې زه راځم موبایل سیټینګ ته، موبایل سیټینګ ته چې رالم دلته راځم چې موبایل نیټورکس، دلته کلیک ورباندې کوم. اوس راځم دلته نیټورک اپریټرز، دلته راځم دلته په دغه سرچینګ باندې اوکې کوم، سرچ نیټورکس، دلته زه ورباندې اوکې کوم. دلته ویډیو لږ سکیپ کوم تر څو ویډیو نه شي اوږده. نو ملګرو دغه د سرچینګ پای ته ورسېدو. اوس دغه ټولې شبکې په دغه علاقه کې کار کوي. فرض مثال روشن سو، پیکي اوپن سو چې هغه د پاکستان شبکه ده، دلته په پکتیکا کې کار کوي. او 1.280 سلام سو، افغان بیسیم سو، اتصالات سو. اوس زه دلته کوم یو کې انتخابوم، دلته به تاسې هغه سیم کارت انتخابوئ کوم چې تاسې په موبایل کې. فرض مثال زه روشن انتخابوم. په دغه علاقه کې چې کوم د پاکستان سیم کارت هم کار کوي، دغه د پیکي اوپن تاسې خپله وګورئ. ټیلینار هم اکثره وخت کار کوي خو ډېر کار نه کوي. دا پیکي اوپن چې هر جاز ده که کومه شبکه ده دا دلته په دغه علاقه کې کار کوي. اول نمبر کې روشن راځي، زه اوس روشن سلیکټ کوم. دغه د رجسټریډ آن نیټورک، اوس له نیټورک سره راجستر سو. اوس تاسې کولی شئ خپل موبایل کې استفاده واخلئ او چاته زنګ ووهئ. فرض مثال زه اوس راځم پیسې معلوموم، خپل بیلنس معلوموم. دغه د ما 7 روپۍ او 1 پیسې دي. نو ملګرو که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ښایسته او جالبو خوندورو ویډیو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.